سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست. خو په خیر یې. زه موضوعات همدا تاسو ګورئ ټیکنیکل همدا یوټیوب چینل. راځو یو ځل بیا نوې ویډیو ته یو نوې برخه ته چې هغه شافیفای ده. دا ویډیو به د شافیفای ډیمو کلاس وي. په دې ډیمو کلاس کې به تاسو ته د دې اړوند معلومات ورکول کېږي چې خپله ای کامرس څه شی ده، په ای کامرس کې بیا شافیفای څه شی ده، شافیفای باندې موږ څنګه کولی شو چې پروډکټ خرڅ کړو، ولې موږ شافیفای ځان لپاره انتخابوو یا ولې په شافیفای بزنس باندې موږ پروډکټ خرڅوو. شافیفای بزنس باندې کې موږ غواړو چې پروډکټ خرڅ کړو یا په دې برخه کې فعالیت پیل کړو، کار پیل کړو، څومره سرمایه ته اړتیا ده چې دا تاسو لپاره یو غوره خبر ده، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې کمه سرمایه لري، غواړي چې له کمې سرمایې څخه انلاین پروډکټ خرڅ کړي. او بل د امازون سره د شافیفای څه تفاوت ده، څه فرقونه دي. اوس مارکیټ پلیس یا د پروډکټ خرڅولو لپاره خو امازون یو ډېر غټ مارکیټ پلیس ده. نو شافیفای ولې موږ انتخابوو یا څه فرقونه لري له امازون سره؟ دغه ټولې برخې دي چې موږ څنګه کولی شو چې کار کې پیل کړو یا څنګه کولی شو چې په شافیفای کې شروع وکړو. د دې ویډیو په جریان کې به تفصیل سره تاسو دا معلومات ورکول کېږي او په آخر کې به دې ویډیو د موږ د کورس مکمل کانټینټ تاسو ته ویل کېږي چې کوم کانټینټ به د دې کورس په جریان کې تاسو ته تدریس کېږي. موږ د ټیچینګ مییتود به کومې په کوم مییتود به تاسو تدریس کېږي تر څو تاسو وکولی شئ چې په اسانۍ سره دا بزنس زده کړئ او پیل یې کړو. نو راځو لومړی پیل کوو. پیل کوو له ای کامرس څخه چې ای کامرس خپله څه شی ده. په ټوله نړۍ کې په عموم کې بزنس یا تجارت په دوه ډوله باندې ده. یو فزیکل بزنس ده چې ای کامرس ورته ویل کېږي، بل ای کامرس ده. فزیکل بزنس تاسو راځئ یو دکان خلاصوئ، یو سټور خلاصوئ، په فزیکي شکل باندې غواړئ چې په هغه باندې مختلف پروډکټ خرڅ کړئ، یو مشخص یو پروډکټ خرڅ کړئ. دا سو فزیکل بزنس یا کامرس. اوس ای کامرس څه شی ده؟ ولې موږ ای کامرس ته ځو؟ ای کامرس ساده تعریف درته وکړو تر څو تاسو پوه شئ. هغه تجارت یا هغه طریقه چې موږ د هغو په پروډکټ خرڅولو کې له انټرنیټ څخه استفاده وکړو، یعنې د انټرنیټ په استفادې سره مو وکولی شو چې یو جنس انلاین خرڅ کړو یا یې واخلو. یا دې ډول بزنس ته ای کامرس ویل کېږي. اوس موږ ولې ای کامرس انتخابوو، ولې ای کامرس ته ځو؟ ځکه چېرته تاسو یو فزیکي بزنس پیلوئ، یو دکان خلاصوئ، هغه په یو مشخصه ساحه کې خلاصوئ. په یو مشخص ساحه د یو ښار یا د یوې ساحې خلک به تا ته راځي، همغه جنس به درنه اخلي. خو که چېرته انلاین سټور جوړ کړې او انلاین بزنس کوې، تاسو کولی شئ چې د یو هیواد په سطحه باندې، نړۍ په سطحه باندې پروډکټ خرڅ کړئ، سرویسز خلکو ته ورکړئ. نو دا ای کامرس یو ښه پوینټ شو چې تاسو کولی شئ چې له ډېرو زیاته ساحې څخه، له یو هیواد څخه، له یو نړۍ څخه مشتریان ولرئ تر څو تاسو څخه پروډکټ واخلئ. بل تاسو که چېرې فزیکل بزنس کوئ، په هغه دکان کې به خپله تاسو موجود یاست، بیا به تاسو پروډکټ خرڅوئ. په دکان کې تاسو به کولی شئ چې مثال 7 ساعته 8 ساعته 10 ساعته پروډکټ دکان کې موجود اوسیږئ، په سټور کې موجود اوسیږئ، تاسو پروډکټ خرڅ کړئ. خو انلاین سټور چې ده 24 ساعته اویلیبل کسټمر تاسو تر څو هغه وکولی شئ پروډکټ واخلئ. که چېرته تاسو ویده هم یاست، کولی شئ چې یو کسټمر راشي تاسو پروډکټ واخلئ. اوس دغه ای کامرس انلاین چې موږ پروډکټ خرڅوو، د دې لپاره باید لارې چارې، مختلفې لارې چارې ورته موجودې دي. تاسو باید هغه لاره ځان لپاره انتخاب کړئ چې تاسو لپاره بیسټ وي، په اسانۍ سره پروډکټ باندې خرڅ کړئ، ښه ګټه وکوئ. په دې کې مارکیټ پلیسونه دي، د ای کامرس مارکیټ پلیسونه لکه امازون ده، بی ده، والمارت ده، ټارګټ ده او مختلف مارکیټ پلیسونه دي. بل ویب سایټ بیسډ سیلینګ ده چې هغه یې شاپیفای ده، ورپریس ده او مختلف نور دي چې موږ فوکس په شاپیفای ده. یعنې تاسو تر دې ځایه وپوهېداست چې شاپیفای څه شی ده. شاپیفای یو انلاین پلتفارم ده چې موږ کولی شو په دې باندې پروډکټ خرڅ کړو، یعنې ای کامرس له برخې څخه ده. اوس راځو چې شاپیفای څه شی ده. دا ګورئ، تاسو باید په دې باندې ډېر واضح سرخلاص کړئ، باندې وپوهېږئ چې شاپیفای څه شی ده. شاپیفای خپله سټور بلډر ده. د دې په واسطه موږ کولی شو چې شاپیفای باندې خپله ځان لپاره سټور جوړ کړو، په هغه سټور کې پروډکټ اډ کړو او پروډکټ باندې خرڅ کړو. د پروډکټ خرڅولو لپاره تاسو یو سټور پې جوړوئ په دې باندې. بل دا موږ ته د شاپیفای موږ ته دا ټولس راکوي چې موږ خپل ویب سایټ باندې جوړ کړو، خپل انوینټوري یا پروډکټس چې موږ باندې لیست کړي هغه باندې منیج کړو، پیمنټ سیستم باندې پروسیس کړو، او همدا شان موږ خپل پروډکټس کسټمر ته رسوو، شیپینګ باندې هندل کړو.
دغه کارونه مو تاسو کولای شئ په شاپیفای باندې وکړو. ځان لپاره سٹور جوړ کو، همغه سٹور منیج کو، انوینټوري منیج کو، پیمنٹ باندې پروسس کو، او همدا شان خپل هغه شیپمنٹ پروډکټس ډیلیوري کیو کسٹمر ته دا باندې هندل کو. شاپیفای همدا غسلو. بل څه دی په راځو دی امازون او شاپیفای ترمنځ تفاوتونه ته. اوس امازون هم د باندې پروډکټ خرڅو، په شاپیفای باندې پروډکټ خرڅو. خو شاپیفای چې دا څه تفاوت لري، څه خواله لري، امازون څه خواله څه تفاوت لري. اوس امازون یو غاټ مارکیټ پلیس ته ولیم په امازون پروډکټ نه خرڅو، خو له شاپیفای سره ډېر تفاوتونه وایو. امازون چې یو مارکیټ پلیس ته، مارکیټ پلیس یو بازار ده، یعنی یو بازار ده، خلکو ته معلوم ده موږ ته راځي پروډکټ کې سرچ کوي، ځان لپاره پروډکټ انتخابوي. اوس امازون دا امازون ده، دا یو پروډکټ ده. امازون یو منفي پوینټ لري چې په دې کې کمپټیشن زیات ده، یو پروډکټ کې زیات کسان موجود، یو پروډکټ زیات کسان خرڅوي. دا پروډکټ د 40 کسان یې خرڅوي، ورته 40 کسان په څو خرڅوي، یو بل سره کمپټیشن کوي، رقابت کوي. ورته یو کس د په $10 خرڅوي، بل په 19 خرڅوي، بل په 60 خرڅوي، بل د راځي په 12 خرڅوي، په 14 خرڅوي، په 14 خرڅوي. امازون بیا هغه چاته چانس ورکوي چې هغه ارزانه خرڅوي. بای باکس هغه کس ورکوي چې هغه امازون پروډکټ ارزانه خرڅوي. اوس موږ ته انتظار باسو تر څو هغه پروډکټ یو ټاپ سٹاک سي، یا بل دې سره موږ رقابت کوو تر څو مو پروډکټ په ارزانه خرڅ کوي. ارزانه خرڅو موږ ته تاوان کوي، ګټه نه کوي. کې ګرانه خرڅو خر چانس نه راکول کیږي. یعنی کمپټیشن موجود ده. موږ یو پروډکټ ورسو، هغه پروډکټ کې اول ور سیلران هم کمی، کمپټیشن هم کې نه وي. اوس کله هغه ته انټرنس ورسته ته نور سیلران هم راشي او رقابت تاسو سره شروع کی چې ګټه کې کم وي او په انتظار کې زیات باسي. خو شاپیفای بیا هم داسې نه ده. شاپیفای بیا ویب سایټ بیس ده. ته ویب سایټ یا سٹور ځان ته کې جوړوي. دا د مثال د سٹور ته ځان جوړ کړی ده، راځي یو پروډکټ ځان ته اخلي. کوم دی وومن کټګوریک پروډکټس وګورم، ځان ته پروډکټ ده. دې کې دا ته پروډکټ سٹور د جوړ کو، پروډکټ ځان ته انتخاب کو. دا پروډکټ ته په $100 باندې خرڅي. مختلف رنگونه دي، سایز مختلف انتخابوي، دا سایز ده او اخلي یې خرڅوي. دا د کنټرول تاسو سره د مثال ته په هر قیمت باندې خرڅي. تاسو سره بل رقیب بدی کې نشته، بل سیلر په دې کې نشته. دا یو تفاوت، غټ تفاوت له امازون سره سو چې امازون یو مارکیټ پلیس ده او شاپیفای یو ویب سایټ ده. خو په دې کې تاسو ګوره مخکې له مخکې امازون معلوم ده چې امازون یو مارکیټ پلیس ده، مختلف پروډکټ کې خپل پروډکټ راځي کې سرچ کوي، تاسو پروډکټ راغلی او غزنه اخلي. خو دې کمپټیشن موجود ده. خو شاپیفای به تاسو دا نه ده موجود. شاپیفای نه، شاپیفای تاسو جوړ کړی ده، خلک نه خبر ته له سٹور څخه. دې ته بیا ډیجیټل مارکیټینګ کوي یا سوشل میډیا مارکیټینګ کوي، ته ایډز په ټیک ټاک باندې رن کوي، په خپل میټا یا فیسبوک باندې رن کوي، تر څو خلک ته مخ ته ورځي، ویډیو یا عکس ورځي، بیا شایپ نه یا رنا کلیکلی او کلیک کوي، تاسو سٹور ته راځي. دا یو ښه پوینټ ده. اوس ګوره که چېرته یو امازون کې یو شخص یو پروډکټ ته ضرورت لري، راځي سرچ کوي، به د ډېرو کسانو پروډکټ ورته راغلی، بیا له هغو څخه یو پروډکټ انتخابوي او اخلي. خو که چېرته ایډس رن کوي، دغه ټیک ټاک ده، که میټا ده، فیسبوک ده، ایتا پروډکټ د ایتا اعلان هغو کسانو ته ښیي چې هغه موږ کس سره پروډکټ سره علاقه لري یا موږ پسې سرچ کوي او پسې ګرځي، هغو کس ته یې شو کوي او تا سټور ته راځي، هغه کس پروډکټ درڅخه اخلي. دا یو غټ تفاوت. بل چې شاپیفای ده، د میاشتې یو اوله میاشت $1 فیس لري. $1 فیس ته ورکوي او په شاپیفای کې خپل سٹور جوړوي او بزنس پیل کوي. خو امازون بیا $90.99 فیس لري. دا صرف تو دی امازون ته د سٹور فیس ورکوي تر څو ته پروډکټ باندې خرڅ کړي. خو وروسته په شاپیفای کې اوله میاشت $1 ده، دوهم میاشت $25 فیس کیږي. $25 فیس ته نور دوامدار هغه $25 فیس میاشت ورکوي. بل پوینټ چې د امازون 15% کمیشن له تاسو څخه دی اخلي چې زه تاسو مشتری راولم. دا یو بازار د مارکیټ پلیس ده. 15 یو پروډکټ راځي، ته دې $100 پروډکټ خرڅوي، په دې $100 کې $15 امازون ورلور در څخه اخلي. دی لپاره ته امازون ویب سایټ استفاده کړی ده. خو په شاپیفای کې بیا دا کمیشن نشته، زیرو کمیشن ده، هیڅ کمیشن نشته چې پروډکټ باندې خرڅوي. ته خپل ایډز رن کوي، خپل مارکیټینګ ورته کوي، خپل اډورټایزمنټ ورته کوي، ډیجیټل مارکیټینګ کوي او مشتری ورته راولي. دغه کمیشن له تاسو څخه نه اخلي. اوس امازون نور کمیشنونه هم اخلي. دا صرف غیر ریفرل پیس اخلي چې تو د امازون ویب سایټ استفاده کوي. د سټوریج کاست جدا اخلي، ډیلیوري کاست جدا اخلي، دا کاستونه جدا در څخه اخلي.
بل چې د امازون چې د امازون و اډورټایزمنت یا ایډز ته ضرورت نه لري. امازون خپل الریډي مشتریان لري او تو مشتریان خپل ته امازون راولي. چې کله په امازون باندې پروډکټ خرڅوي مشتریان امازون ورته راولي او پروډکټ خرڅوي باندې. خو شاپیفای باندې تو یو اډورټایزمنت یا ایډز ته ضرورت لري چې دغه ایډز تو خپل پراپر رن کې هغه کسان ته پروډکټ ورسوي ورته شو کې چې هغه موږ پروډکټ ته ضرورت لري او پروډکټ سره علاقه مندي لري. د به سوشل میډیا په واسطه باندې موږ کوو. دا ورسته تاسو ته بیا عملی درته ښیم چې ډول تاسو کولای شئ چې کسټمر راولي د سوشل میډیا په واسطه ډیجیټل مارکیټینګ په واسطه باندې. بل چې دا یو مهم پوینټ ده چې ډیر خلک دې سره مثال تشویش لري یا د مشکل سره مخامخ شوي. په امازون کې دی اکاونټ دی ډی اکټیویشن چانس زیات ده ځکه ته د سٹور ته د اکاونټ ټول کنټرول امازون سره ده. امازون دی باج امازون دی پالیسی څخه سره روانه کول باج مختلف مشکلات سره مخ کېده. په صورت کې امازون ته اکاونټ ډی اکټیویټ کولای شي او ډی اکټیویټ کوي مکمل دربندوي سٹور ته بل ته پروډکټ کې مختلف پروډکټ په دې لیست کړي یا به خپل پیسې ور سره هولډ کړي وجینه پالیسی او پاسه به ته امازون به باندې درته نیولې یا به درته سره روان به اختیار کړي ته اکاونټ ډی اکټیویټ کوي. خو په شاپیفای کې ډی اکټیویشن چانس هیڅ نشته، صفر ده. په هیڅ صورت سره ته د شاپیفای سٹور نه ډی اکټیویټ کیږي. هر پروډکټ ته خرڅوي حتی که سره روانه هم کړي ته امازون د شاپیفای سٹور په هیڅ صورت سره ډی اکټیویټ کیږي نه. همیشه په پالي په هیڅ صورت باندې څوک دا حق نه لري چې ته د شاپیفای سٹور و ډی اکټیویټ کی. شاپیفای ته سٹور شاپیفای دومره صلاحیت لري چې ته سٹور جوړ کو په هغه پیسې ورکه. نور هیڅ دا صلاحیت نه لري شاپیفای ته سٹور کنټرول کې تاسو سٹور ډی اکټیویټ کی. دا یو مهم پوینټ دی شاپیفای لپاره چې څنګه سیلران لپاره په شاپیفای باندې پروډکټ خرڅوي. بل چې دا په شاپیفای باندې موږ انډیپندنت یو، مستقل یو. شاپیفای باندې موږ مستقل مزاج یو. دا مثلا غواړو چې کوم پروډکټ خرڅ کو، څنګه خرڅو، نه خرڅو، بندوي مختلفه کټګوري ورته انتخابو، ټول کنټرول له موږ سره د موږ مستقل یو په دې باندې. او په امازون کې به موږ د امازون تر کنټرول لاندې یو. موږ نسو کولای چې خپل پروډکټ خپل منیج کو. او پروډکټ امازون و کسٹمر ته رسوي، کسٹمر سره کانټاکټ امازون کوي. پروډکټ موږ سٹور امازون منیج کوي. موږ سٹور امازون کولای شي غیر فعال کی، کولای شي چې موقت نه بند، کولای شي دایمي بند کی. نو موږ په دې کې مستقل نه یو، د امازون تر کنټرول لاندې یو. په شاپیفای کې کنټرول ټول له موږ سره د 100% کنټرول. بل ولی موږ امازون باندې او ولی موږ په شاپیفای باندې خپل سٹور جوړ کو، ولی موږ شاپیفای ته راسو؟ ځکه تاسو یو غواړئ یو بزنس پیل کړئ، یو لار انتخابوي ځان لپاره چې په هغه کې خپل پروډکټ خرڅ کړئ. یو څه دلیلونه به موجود دي چې تاسو هغه پیل کوئ. اوس دې لپاره کوم نکات چې موږ باید شاپیفای پیل کوو؟ اول شاپیفای پیل کوو، اول ته په خپل سٹور باندې 100% کنټرول لري. ټول کنټرول له تاسو سره ده. کوم پروډکټ خرڅوي، څنګه ډیلیوري کوي، کوم شخص ډیلیوري کوي، کسٹمر سره ټول کانټاکټ ستاده. مثال د تاسو سٹور ډیر مشهور سو، ټول کنټرول له تاسو سره ده. څوک نشي بندولای، نور ارڅي له تاسو سره فل کنټرول ته لري. بل کسٹمر سره تو مستقیم اړیکه لري. کوم پروډکټ په کار ده، په څوی په کار ده، څو وخت په کار ده، کوم ځای ته په کار ده. کله چې تاسو سٹور وایرل سي، هر شخص مثال ډیر مشهور سي، هم ټول د ویب سایټ ته ده. مثال بل کمپنی د امازون په شان بل کمپنی د صلاحیت نه لري تا اکاونټ در بند کی. کنټرول له وسره د کنټرول له تاسو سره د کسٹمر سره تو په تماس کې. بل ته تاسو د کوم کارونه ته کوي په دې کې تو مستقل مزاج یې. دا یو پوینټ دی چې تر کنټرول لاندې نه یې. کوم اضافي پیسونه تا باندې نه وځي کیږي، لکه 15% ریفرل چارج ده، سټوریج کاست ده، ډیلیوري کاست ده، شپینګ کاست ده. مختلف کاستونه دي. د دې کاستونو څخه تو بیغمه یې. کوم اضافي چارجونه ته نه لري. فقط امازون شاپیفای سٹور ته لومړی میاشت $1 پیس ورکو، دوهم میاشت نور دایمي $50 پیس ورکو. نور کوم کارونه چې کوي باندې ټول کولای شي، اضافي چارج ته نه لري. اضافي پیسونه ته باندې ناراضي. اوس بعضی مارکیټ پلیسونه دی لومړی کې امازون پروډکټ لیست کې ته کم کا چارج درکې، دوه میاشت کې در باندې زیات کې، درې میاشت کې نورم زیات کې، مختلف چارجونه ته باندې وضع کوي. یا مثال دی لپاره تو ال سی جوړي، مختلف جوازونه خیر سرټیفیکټ تخلیه دوه شانه تخلاص یې.
بل شافیفای یو غوره پوینټ ده لو انویسټمنټ له کمې سرمایې څخه ته کولی شې چې پیل کړې. شافیفای چې د یو ایزي انټرفیس ده، یعنې په اسانۍ سره ته کولی شې په دې باندې سټور جوړ کړې، پروډکټ لیست کړې او پروډکټ خرڅ کړې او خپل پروډکټ منیج کړې، انوینټري منیج کړې، شپمنټ منیج کړې. دا یو ډېر ساده ده، یعنې ډېر په اسانۍ سره ته کولی شې چې دا زده کړې او جوړ کړې او مخ ته لاړ شې. او بل څه ده په دې کې د اکاونټ ډي اکټیویشن خطر نشته. اکاونټ په هیڅ صورت باندې ته نه ډي اکټیویټ کیږي. دا هغه نکات دي، دغه نکات ته په کتو سره موږ شافیفای انتخابوو، په شافیفای باندې خپل بزنس پیل کوو. تر ټولو غوره پوینټ دغه کسان لپاره چې زیات سرمایه نه لري، له ډېرې کمې سرمایې تاسو کولی شئ دلته خپل بزنس پیل کړئ. بل موږ شافیفای کوم مارکیټ پلیس باندې پیل کوو یا کوم مارکیټ پلیسونه باندې موږ کولی شو چې پروډکټ خرڅ کوو. لومړی خو موږ یو ای انتخابوو ځان لپاره. یو ای ولې انتخابوو؟ چې په شافیفای باندې موږ ټول هغه یوزرز دي چې هغه په انټرنیټ باندې انلاین وي، له انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي. اوس په یو ای باندې 9.8 میلیونه کسان د سوشل میډیا له انټرنیټ څخه استفاده کوي. 8 لکه کسان کېږي. دا ټول د موږ تاسو مشتریان کېدای شي، ټول موږ تاسو مشتریان دي. په دغه کې موږ پروډکټ سوشل میډیا چې هغه کسان ته رسوي چې د دغه پروډکټ سره علاقه لري او د دغه کسانو مخ ته ورځي، که چېرته هغه ضرورت ورته ولري او علاقه ورسره لري، هغه په شاپ ناو یا ارډر ناو کلیک کوي، موږ تاسو ویب سایټ ته راولي او ارډر موږ ته سره کریټ کوي، پروډکټ له موږ تاسو څخه اخلي. دا یو غوره مارکیټ پلیس دی یو چې ډیر زیات مشتریان موږ تاسو له څخه لاس ته راوړلی سو، په ډیر زیات پروډکټ موږ ته خرڅولی سو. او بل کیسې یا سعودي عربیه ده، په دې باندې 40 میلیونه کسان دي، تقریبا ټول کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي، سوشل میډیا کاروي. د 40 میلیونه کسان دي، موږ تاسو یا 400 لک کسان دي، موږ تاسو څه دي مشتریان دي یا کسټمر دي. موږ تاسو په وغواړو په دې مارکیټ پلیس باندې پروډکټ خرڅ کوو، دومره مشتریان به موږ تاسو ولرو. په دې کې بیا هغه مشتری ته موږ پروډکټ شو کیږي، کوم پروډکټ موږ خرڅوو چې هغه کس ته ضرورت ولري. د خپل سوشل میډیا د الګوریتم لري، ټیک ټاک د الګوریتم لري، فیسبوک د الګوریتم لري، چې موږ پروډکټ هغو کسانو ته شو کوي چې هغه له هغو پروډکټ سرچ کوي، دغه پروډکټ سره علاقه لري، دغه پروډکټ ضرورت لري، هغو کسانو ته موږ پروډکټ شو کوي. څنګه پروډکټ موږ وویني، ارډر ناو یا شاپ ناو کلیک کوي، موږ سټور ته راځي، هغه پروډکټ موږ سره څخه اخلي. او بل یو ای سی د یو ای سی بیا هغه کسان چې مثال په امریکا کې اوسېږي او یا غواړي چې په زیات اندازه باندې پروشات ولري، په ډالر باندې پروشات ولري، بیا موږ امریکا انتخابوو. 30 میلیونه کسان په یو ای سی کې انټرنیټ کاروي او سوشل میډیا کاروي. نو دغه ټول کسان دي، موږ تاسو مشتریان یا کسټمر کېدای شي چې شافیفای لري موږ پروډکټ باندې خرڅ کوو. نو دا مارکیټ پلیسونه دي چې موږ تاسو یې باید انتخاب کوو، یې ولې انتخابوو چې په دې کې موږ پروډکټ خرڅ کوو. یو ای، کې سی او یو سی دا درې ټاپ مارکیټ پلیسونه دي. نور هر هیواد کولی شي موږ چې په هغو باندې شافیفای سټور جوړ کوو، پروډکټ باندې خرڅ کوو. خو دغه بهترین په مارکیټ پلیسونه دي او دلیلونه یې هم ما درته وویل چې په دې باندې موږ په شافیفای باندې پروډکټ خرڅ کوو. بل په دې کې پیمنټ میتود څنګه ده، په کومه لاره موږ کولی شو چې په شافیفای کې موږ هغه خپلې پروډکټ خرڅ کوو، پیسې لاسته راوړو. مهم پوینټ چې ده چې ډېر کارول کېږي په شافیفای کې کیش آن ډیلیوري ده. اوس امازون خو مثال یو ټرسټډ ویب سایټ ده، یو مارکیټ پلیس ده، که څوک راځي هغه ته پیمنټ کوي، مخکې له مخکې پیسې ورته لیږي، امازون ته پروډکټ اخلي. خو موږ تاسې یو ویب سایټ ته دي شافیفای، یو سټور به مو خلاص کړی، په نو ټرسټ شاید ونه کوي. نو موږ به څنګه همدغه انتخابوو، څنګه پیمنټ به موږ انتخابوو تر څو یو کسټمر ټرسټ وکړي په ویب سایټ باندې او پروډکټ واخلي. کیش ان ډیلیوري میتود به موږ انتخابوو. کیش ان ډیلیوري هغه میتود ده چې دې په مرسته باندې یو کسټمر یو کولی شي چې موږ باندې ټرسټ وکړي تر څو موږ څخه پروډکټ واخلي. د کیش ان ډیلیوري هغه میتود ده چې کله یو کسټمر راځي له موږ څخه پروډکټ اخلي، ارډر کوي یې، پروډکټ کسټمر ته چې ورسیږي، کور ته هغه ځای ته ورسیږي، بیا پیسې موږ ته نغدې راکوي. دا یو ښه پوینټ دی شافیفای لپاره چې ټول انلاین کسټمر دغه میتود خوښوي او دې میتود په واسطه باندې پروډکټ اخلي. نو موږ به اول کوشش کوو چې موږ په پیمنټ کې همدغه میتود موجود وي چې پروډکټ موږ خرڅوو، د ډیلیوري کمپنۍ په واسطه باندې پروډکټ ورته ورته رسیږي، ډیلیوري کمپنۍ نغدې پیسې ځینې اخلي، هغه خپل ډیلیوري کاسټ ځینې ګرځوي، اضافي پیسې موږ ته لیږي، یا د بانک له طریقې یا فزیکل په هغه هیواد کې موږ ته سپاري. بل میتود یې پیپال ده. پیپال موږ کولی شو چې خپل کسټمر لپاره دغه میتود ورته رایه کړو چې کولی شي چې زموږ کسټمر د پیپال په واسطه باندې هم موږ ته پیسې ولیږي.
خو دغه خو عموما د امریکا یا د اروپایي هیوادو لپاره خدي یا دا میتود نه مکول سره عملی کو خو د خصوصا لکه پاکستان یا هم دوبۍ سعودي البته دغه ډیر کار نه ور کوي ډیر خلک نه کاروي البته مو کیش ان ډیلیوری چی استفاده کوو بل ماستر کارت هم د یو اس ای او د اروپایي هیوادونو لپاره دغه اندي عملي کولو ورډ دي چې موږ له دغه طریقه هم پروډکټ پیسې لاسته راوړو او موږ ته پیمنټ وکړي خو کیش ان ډیلیوری باید ټول لپاره موږ تاسو ولرو دغه میتود سی وډی سي دا باید ولرو دا مارکیټ سہولت باید ولرو چې موږ پروډکټ خرڅ کوو پیمنټ په دې طریقه باندې کسٹمر موږ ته وکړي بل څومره سرمایه ته موږ ضرورت لرو چې په شافیفای کې پروډکټ خرڅو په شافیفای کې مختلف بزنس ماډلونه دي اوس په کوم مارکیټ په کوم یو میتود موږ تاسو ځان لپاره انتخابو چې په موږ کې سرمایه گذاری وکړو راځو اوس پروډکټ مختلف اول سرمایه څومره سرمایه ته ضرورت ده سرمایه خو کوچیر موږ ډراپ شیپینګ کوو له 50 ډالر څخه مو کولای شو چې دا بزنس پیل $50 مو کولای شو چې دا بزنس پیل کو او په $50 دا مو کولای شو له $50 څخه پیل کو او مخته لاړ شو څنګه ډراپ شیپینګ هغه بزنس ماډل د په شافیفای کې چې مو په دې کې انوینټری نه خو پروډکټ نه خو مختلف دي ډراپ شیپینګ کمپنۍ دي پروډکټ تیار لري ته وایي چې دغه پروډکټ دی ماته یې خرڅ کا په دومره قیمت ته ټیټ قیمت باندې درکې یو د کوم د حسابي په دې قیمت ته درکوم تر غول ورسې څومره ته خرڅوي هغه پیسې ستادي نو تا انوینټری ونه خته سرمایه‌گذاري دی ونه کوله صرف تو دی ایډز مصرف لري او د شافیفای د سٹور پیس ور کوي نور تو دغه بزنس ماډل شروع کوي په دې بزنس ماډل باندې تو کار کوي او پروډکټ خرڅوي هدا کل $50 تو ولري ته په دې باندې په صحیح معنا سره کولای شي چې پروډکټ شروع کې او خرڅي کچر سرمایه بیا زیات ولري ایډز زیات رن کوي کولای شي تو سرمایه زیات ولري ډیر پروډکټ لیست کې او ډیر پروډکټ خرڅ کې او ډیر پروشات ولري او ته کې $50 ولري ډراپ شیپینګ بزنس ماډل په شافیفای باندې تو کولای شي سٹارټ کې بل کوم بزنس ماډل ده بل بزنس ماډل چې داغه و هولسیل ده هولسیل کوم بزنس ماډل ده د هولسیل په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو چې دی بل برانډ جنس خرڅ کو تیار هغه داسې جنسونه دی بل برانډ جوړي مو یو واخلو او خرڅ کو ای دی لپاره هدي اقل $500 ضرورت $500 باید تو ولري ترڅو یو جنس واخلې دی بل برانډ جنس یې هغه واخلې او ته په امازون په شافیفای باندې خرڅ کې نو دی لپاره انوینټری ضرور دی انوینټری تو اخلي ځان لپاره یک دی پروډکټ پیدا کړی دا مغه اخلي ورسته یې بیا په شافیفای باندې خرڅوي بل څه ده په دې کې مارکیټ پلیس دا هغه پرایویټ لیبل ده پرایویټ لیبل لپاره تو خپل پروډکټ جوړې په خپل نامو په خپل برانډ باندې جوړې ای دې لپاره باید هر اقل تو $2000 سرمایه ولري چې ترڅو دغه ډراپ شیپینګ او پرایویټ لیبل تر شروع کې ځکه دې لپاره تو یو څه پروډکټ جوړوي کم ته کمپنی نه جوړي تا په نامو باندې تا په لوګو باندې زیات اندازه به جوړي مصارف لري د دې لپاره نو هدا کل $2000 باید تو ولري نو پیل کې تو غواړي چې پیل وکړي لکه سرمایه ډراپ شیپینګ شروع کې $50 هم کولای شي شروع کې که هولسیل کې انوینټری اخلي $500 څخه کولای شي شروع کې پرایویټ لیبل کوي ځخپل برانډ جوړي دي څخه باید $2000 تو ولري چې تو دغه بزنس شروع کې نو شافیفای تاسو ځان لپاره مثلا کوم بزنس انتخابوي په شافیفای باندې شروع کړئ $500 هم پیل کول چې $500 هم پیل کول چې $2000 هم پیل کول شي څومره بیا سرمایه زیاته ولري تاسو کولای شئ زیاته ګټه وکړئ بل موږ انلاین کورس لرو انلاین کلاسونه لرو په انلاین کلاسونو کې تاسو کوم موضوعات تدریس کیږي اول به تاسو د کامرس په بیسیک باندې پوهیږئ بیسیک ډیر مهم دی هرڅه په بیسیک باندې تاسو باندې وپوهیږئ بل تاسو په شافیفای باندې تاسو پوکو عملاً څه ډول بزنس ته څه ډول تاسو کار کوئ دا تاسو لایف تاسو درته خيو او بل د پروډکټ هانټینګ ده پروډکټ هانټینګ او سورسینګ یعنی تاسو لپاره یو بیس پروډکټ انتخابوي او بیا د غو لپاره تاسو یو منبع پیدا کوئ چې چیرته د پروډکټ واخلئ تاسو په کاست واخلئ او امازون کې خرڅ کړئ نو پروډکټ هانټینګ او پروډکټ سورسینګ تاسو عملاً نرڅو خودل کیږي په دې انلاین کلاسو کې او بل د شافیفای سٹور جوړول درته خودل کی څنګه څړول شافیفای سٹور جوړ سي عمل درته جوړو او بل د شافیفای سٹور درته ډیزاینېږي چې مکمل سٹور تاسو ډیزاین سي تاسو په موږ باندې خپل پروډکټ خرڅ کړئ پروډکټ لیست کړئ او بل تاسو ته ټیک ټاک ایډز خودل کیږي چې
چې څه ډول تاسو په خپل پروډکټ اډورټایزمنت په ټیک ټاک باندې وکوي ترڅو تاسو پروډکټ و مشتریانو ته ورسوي. ټیک ټاک ایډز مو ویل چې ټیک ټاک ایډز کله چې موږ یو پروډکټ په شاپیفای باندې لیست کوو، شاپیفای سټور هم جوړ کوو، وروسته موږ ورته غوښتل لپاره اډورټایزمنت کوو، ډیجیټل مارکیټینګ ورته کوو ترڅو پروډکټ مشتریانو ته ورسوو، مشتریان ورته راولي د پروډکټ واخلي. دا موږ ټیک ټاک ایډز څخه استفاده کوو. دا به تاسو ته عملاً ښیي چې څنګه به ټیک ټاک ایجنسي اکاونټ تاسو جوړوئ، څنګه به ټیک ټاک ایجنسي اکاونټ کې تاسو خپل اډورټایزمنت کوئ، په کومه طریقه باندې خپل ایډز رن کوئ. دا به ټول تاسو ته عملاً ښودل کیږي. بل میټا ایډز ته یا فیسبوک ایډز ته، فیسبوک ایډز به څه ډول جوړوي، څه ډول بیرن کوي، څه ډول تاسو په اسانۍ سره زیات مشتریان راولي، زیات اډرونه راولي، دا به تاسو ته ښودل کیږي عملاً. بل د اردر منیجمنت ته تاسو ته اردر رالل، بیرته د اردر څه ډول منیج کوي، څه ډول ډیلیوري کوي، څه ډول تاسو تر کسټمر پورې رسوي او پیسې لاس ته جنراوي. دغه ټول شیان به تاسو ته عملاً ښودل کیږي. یو بل څه دې څخه پاتې ده بل پیمنټ ده. تاسو به څه ډول پیمنټ میتود څخه استفاده کوئ ترڅو تاسو خپل پیسې بیرته لاس ته راوړئ، پروډکټ په شاپیفای باندې خرڅ کړئ، پیسې لاس ته راوړئ. دغه ټول موضوعات به تاسو ته د موږ په انلاین کورس کې، په انلاین کلاس کې تاسو ته عملاً ښودل کیږي. اوس دا به څه ډول درته ښودل کیږي، په کومه طریقې به د موږ انلاین کورس ټیچینګ کیږي، په کوم میتود باندې. دا به موږ د شاپیفای کوم کورس ده مکمل کورس ای ټو زیډ به تاسو ته تدریس کیږي. یو دوهم په اونۍ کې به 3 ورځې تاسو ته لایو ټیچینګ کیږي. 3 ورځې به تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې تاسو تدریس کیږي د ګوګل میټ یا د زوم کال له لارې. خپل سکرین به تاسو سره شیري، عملاً بار څه درته ښودل کیږي. تاسو به د جریان کې پوښتنه له ما کولی سئ، کوم څه نه پوهېداست بار پوښتنه کولی سئ، تاسو ته به عملاً هغه ښودل کیږي، راهنمایي به درته کیږي. او ما د خپله د دې انلاین کلاسونو ریکارډ ویډیوګانې به تاسو سره شیر کیږي چې کوم تدریس مې ورته وکړو ویډیو به ریکارډ کیږي او به تاسو سره شیر کیږي. او بل به له تاسو سره تر 1 کال پورې سپورټ درکول کیږي. یعنې تاسو کله غواړئ چې په شاپیفای باندې خپل پروژات پیل کړئ، کله چې موږ تاسو انلاین د موږ انلاین کلاس هم واخیستل، تر 1 کال پورې به تاسو ته انلاین سپورټ درکول کیږي ترڅو تاسو خپل پروژات پیل کړئ او یو ښه عاید ځان لپاره جوړ کړئ. نو دا هغه تفاوتونه دي اوس له خپله له ویډیو سره یا له د یوټیوب له کلاسونو سره چې په انلاین کلاس کې موجود دي. که تاسو چیرته بیا غواړئ چې نه موږ صرف ویډیوګانې غواړو او په یوټیوب باندې موږ ته خپل کورس اپلوډ کړئ، د شاپیفای ای ټو زیډ کورس اپلوډ کړه، نو که چیرته د موږ همدغه ویډیو 100 کسانو غوښتنه وکوله، 100 کسانو کمنټونه وکول چې موږ ته شاپیفای کورس په یوټیوب باندې اپلوډ کړه، زه به تاسو دا کورس په یوټیوب باندې هم اپلوډ کړم. خو شرط یې همدا ده چې 1000 کسانو به د ما ویډیو لیدونکي ولري، تاسو ویډیو له نور کسانو سره شیر کړئ او 100 کسان له ما څخه غوښتنه وکړي، کمنټ وکوي چې دا شاپیفای موږ ته په یوټیوب باندې هم پرې اپلوډ کړه، زه به تاسو ته بیا په هغه صورت کې دا کورس تاسو ته اپلوډ کوم. خو فرق یې له انلاین کلاس څخه بیا هم دا ده چې تاسو سره لایو کلاس به نه وي، خپل عملاً سکرین به تاسو سره په ژوندۍ بڼه شیر نه وي، راهنمایي به درته کیږي، هغه کوم پوښتنه تاسو لرئ ان ټایم به تاسو نه ځوابیږي. په یوټیوب باندې بیا تاسو څخه وخت مثال زیات نیسي، تو هغه څه زده کوئ په دې څه شاپیفای کله انلاین کلاس تاسو له موږ سره واخلئ، وخت زیات نه نیسي، په اسانۍ باندې تاسو کولی سئ چې دغه بزنس زده کړئ او مخ ته یوسئ. او بل کله تاسو خپل بزنس کوئ له یوټیوب ویډیوګانې تاسو زده کړئ، په دې کې به تاسو سپورټ نه وي. معلومه خبره ده چې یو فری کورس ته په یوټیوب باندې زده کوئ، تاسو د سپورټ نشته، کوم مشکل سره مخ کیږي، کوم برخه کې تاسو پوښتنه پیدا کیږي، هغه سپورټ به نه وي. خو موږ په انلاین کلاسو کې به دغه سپورټ له تاسو سره موجود وي. نو کوم غوښتل چې موږ انلاین کلاس جوین کړئ، موږ انلاین کلاس واخلئ، دې لپاره به موږ تاسو په موږ ته په دې واتساپ شماره باندې میسج وکوئ او د انلاین کلاس لپاره به موږ سره خبرې وکوئ او خپل پیمنټ به کلیر کړئ ترڅو تاسو شاپیفای له موږ سره شروع کړئ. نو هیله ده چې دغه ډیمو کلاس څخه به تاسو یو څه زده کړه کړي، د شاپیفای اړوند به پوه سوي یاست، که بیا هم نه یاست پوه سوي کولی سئ چې د ویډیو په کمنټ کې له ما سره ما څخه وپوښتئ، زه به معلومات درته درکړم بیا هم. نو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم، ښه وخت ښې چارې.